وما علينا إلا البلاغ المبين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیلو زما هاغه نعمتونه یاد کړئ چې ما پر تاسو باندې پیرزو کړی دي او زما لوس پوره کړئ. زبس تاسو لوس پوره کړم او خاص لمانه ویریږئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او تاسو ایمان راوړئ په هغه کتاب چې ما نازل کړی دی چې د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له تاسو سره دی او په دې سره اول کوپر کوونکی مه جوړیږئ او زما په آیاتونو سره لږ قیمت ما اخلئ او خاص لمانه ویریږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. او تاسو حق له باطل سره مګډوئ او حق مپټوئ حال دا چې تاسو پوهیږئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. او تاسو المنځ قائموي او زکات ورکوي او لرکوع کوونکو سره رکوع کوي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیا تاسو نور خلقو ته د نیکی حکم کوي او خپل ځانونه هیروي سره لدې چې تاسو کتاب لولئ؟ آیا نو تاسو عقل نه لرئ؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. او په صبر او المانځه سره مدد غواړئ او بېشکه چې یقینا دا کار ډېر ګران دی مګر پر عجزي کوونکو باندې نه دی. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هغه کسان چې یقین کوي چې بېشکه دوی له خپل رب سره ملاقات کوونکي دي او دا چې بېشکه دوی خاص د هغه په طرف واپس ورتلونکي دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیلو زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې ما پر تاسو باندې انعام کړی دي او دا چې یقینا هم ما تاسو پر عالمونو باندې غوره کړی وای. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې نه ویریږئ چې هیڅ یو نفس به د بل نفس هیڅ په کار نه راځي او نه به له هغه نه څه سپارش قبلیږي او نه به له هغه نه څه مالي بدله اخیستل کیږي او نه به له هغوی سره مدد کیږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او کله چې مونږ له فرعونیانو نه تاسو خلاص کړئ چې تاسو ته به سخت عذاب درکاو ستاسو زامن به حلالول او ستاسو ښځې یعنې لوڼه به ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسو د رب له طرف نه ډېر لوی ازمیښتو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. او کله چې موږ ستاسو لپاره سمندر سیری کړ او تاسو ته مو خلاصې درکړ او فرعونیان مو ډوب کړل او تاسو قتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. او کله چې موږ له موسی سره د 40 شپو وعده وکړه
بیا تاسو له هغه نه پس سخی معبود جوړ کړ او تاسو ظالمان وئ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بیا موږ له دې نه پس تاسو معاف کړئ د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. او کله چې موږ موسی ته کتاب او فرقان یعنی د حق او باطل سره بیلون کې ورکړ د دې لپاره چې تاسو نیغه لار ومومئ. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. او یاد کړه هغه وخت چې موسی خپل قوم ته وویل ای زما قومه یقینا تاسو د سخي په معبود نیولو سره په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لہذا خپل خالق ته توبه وباسئ نو خپل ځانونه قتل کړئ. دا وجل ستاسو لپاره ستاسو د خالق په نسبت بهتر دی. بیا هغه ستاسو توبه قبول کړه یقینا هم هغه ښه توبه قبلونکې بې حده رحم کوونکی دی. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. او کله چې تاسو ویل اے موسی مونږ به هیڅکله هم پرتا ایمان را نه وړو تر هغه پورې چې مونږ الله ښکاره ووینو نو تاسو تندر ونیولئ او تاسو قتل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بیا مونږ ستاسو له مرګ نه پس راژوندي کړئ د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او مونږ په تاسو ورځ سورې کړه او من او سلوا یعنی تورنجبین او مړز ډول مرغان مو په تاسو نازل کړل. هغه پاکیزه سیزونه خورئ چې مونږ تاسو ته درکړي دي او هغوی پر مونږ ظلم نو کړی او لیکن هم پر خپل ځانونو ظلم کاوه. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. او کله چې مونږ وویل دې کلي ته ورننوځئ نو چېرته چې مو خوښه شي ترې پرېمانه یې خورئ او په دروازه کې داخل شي چې سجده کوونکي یئ. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او وای مونږ وبخه مونږ به تاسو ته ستاسو ګناهونه وبخو او زردا چې مونږ به نیکانو ته ثواب نور زیات ورکړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. او هغه کسانو چې ظلم کړو هغه خبره چې ورته ویلې شوی و په بل شان بدل کړه نو په هغو ظالمانو باندې مونږ د اسمان نه عذاب نازل کړ ځکه چې نافرمانی کوله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. او کله چې موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتې نو موږ وویل په خپلې امسا سره تیږه یعنی ګټه ووهه نو له هغې نه 12 چینې جاري شوې. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یقینا ټولو خلکو خپل خپل ګودر یعنی د څښاک ځای وپېژنده د الله له رزق نه خورئ او څښئ او په ځمکه کې له حده مه تېرېږئ چې وراني کوونکي اوسئ. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. او کله چې تاسو ویل اے موسی مونږ به په یو خوراک باندې کله هم صبر اونکړې شو
لہذا زمونږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه چې زمونږ لپاره هغه څیزونه راوباسي چې ځمکه یې زرغونوي لکه د هغې سبزي یعنی ساگ، بادرنګ، هوږه، مسور او پیاز. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هغه وویل آیا تاسو په بدل کې هغه سیس اخیستل غواړئ چې هغه ادنا دی د هغه سیس په ځای چې هغه بهتر دی؟ نو تاسو کوم ښار ته کوز شئ، پس بېشکه ستاسو لپاره هغه څه دي چې تاسو غوښتي دي. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. او پر هغوی ذلت او مختاجی مسلط کړې شوه او راستانه یعنی اختشول په غضب سره د الله له طرفنا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دا په دې سبب چې یقیناً دوی د الله له آیاتونو نه انکار کاوه او نبیانی ناحق وجل. دا په دې چې دوی نافرمانی کوله او زیاته یې کاوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. یقیناً هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان شوي دي او نصرانیان او صابیان یعنی بيدینه دي، هر هغه چا چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړ او نیک عمل وکړ، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نو د خپل رب پنیز د دوی لپاره اجر دی او نه په دوی باندې سویره شته او نه به دوی غمجن کیږي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. او کله چې موږ له تاسو نه ستاسو په خوا د واخیستا او راپورته مو کړ ستاسو له پاسه د تور غر او درته مو ویل کلک ونیسئ هغه څه چې موږ تاسو ته درکړي دي او څه چې په ده کې دي هغه یاد کړئ د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بیا له دې نه بعد تاسو له وعدې نه وګرځېدئ، نو که پر تاسو باندې د الله فضل او د هغه رحمت نه وی نو تاسو به خامخا تاوانیان شوي وی. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. او یقینا هغه خلق تاسو ته معلوم دي چې له تاسو ځینې د خالد ورځې په حق لا زیاته کړو، نو موږ هغوی ته ویل تاسو ذلیله بزوګان یعنی شادوګان شئ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نو موږ دا واقعیا هغه ته د حاضرو خلکو او له هغې نه وروسته راتلونکو لپاره عبرت او د پرهیزګارانو لپاره نصیحت وګرځوله. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. او کله چې موسی خپل قوم ته ویل بېشکه الله تاسو ته حکم کوي چې یوه غوا حلاله کړئ، هغوی ویل آیا ته موږ مسخره ګرځوې یعنی په موږ پورې ټوکې کوي؟ هغه ویل زه د الله پناه غواړم له دې نه چې زه شم له جاهلانو نه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. هغوی ویل موږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه چې موږ لپاره واضح کړي چې هغه غوا څنګه ده. هغه ویل یقینا هغه وایي چې بېشکه هغه یوه داسې غوا ده چې نه زړه ده او نه نوې ځوانه بلکې د دې دواړو په منځ کې میانه حاله ده. فافعلوا ما تؤمرون. نو هغه کار وکړئ چې تاسو ته حکم کیږي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هغوی ویل زمونږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه چې مونږ ته بیان کړي چې د هغې رنګ څنګه دی. هغه ویل یقینا هغه وایي چې بېشکه هغه یوه زیړه غوا ده، رنګ یې تک زیړ دی، کتونکي خوشحاله وي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هغوی ویل زمونږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه چې زمونږ لپاره بیان کړي چې هغه څه قسم ده. بېشکه چې غواګانې پر مونږه ګډې وډې یعنی مشتبه شولې، او که الله وغواړي بېشکه مونږ خامخا لار موندونکي یو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. موسی ویل یقینا هغه وایي چې بېشکه هغه یوه داسې غوا ده چې نه کارکوونکې ده چې ځمکه قلبه کوي او نه فصل اوبه کوي، روغ رمټه ده، هیڅ داغ ټکې پکې نشته. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هغوی ویل اوس دې واضحه خبره راوړه، نو هغه یې حلاله کړه او دوی نږدې نه وو چې دا کارې کړی وی. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. او کله چې تاسو یو کس ووجلو نو د هغه په باره کې تاسو په خپل منځ کې په جګړه شوئ، نو الله د هغه څه ښکاره کوونکی و چې تاسو پټول. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نو مونږ وویل دا د ده په څه حصې سره ووهئ، الله هم داسې مړي ژوندي کوي او تاسو ته خپلې نښې درښایي د دې لپاره چې تاسو له عقل نه کار واخلئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. بیا له دې نه بعد ستاسو زړونه سخت شول، نو هغه د تیږو په شان دي یا په سخوالي کې نور هم زیات دي، او بېشکه یقینا ځینې تیږې هغه دي چې له هغو نه ولې بهیږي. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. او بېشکه یقینا ځینې هغه دي چې چوي نو له هغو نه اوبه راوځي، او خامخا یقینا ځینې هغه دي چې د الله له ویرې نه رارغړي، او الله ستاسو له عملونو نه کله هم غافل نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیا نو تاسو تمه کوئ چې دوی بس تاسو د وینا له وجې ایمان راوړي، او یقینا په دوی کې یوه ډله وه چې د الله کلام به یې اورېده، بیا به یې په هغه کې له پوهېدو نه وروسته تحریف کاوه، حال دا چې دوی به پوهېدل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. او کله چې دوی له مؤمنانو سره ملاقات وکړي نو وایي مونږ ایمان راوړی دی، او کله چې د دوی ځینې له ځینو نورو سره یو ځای شي بیا وایي آیا تاسو دوی یعنی مؤمنانو ته هغه خبرې بیانوئ چې الله تاسو ته ښودلې دي؟ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. د دې لپاره چې پر تاسو باندې په دغه خبرو سره د خپل رب په وړاندې غالب شي، آیا نو تاسو عقل نه لرئ؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا دغه خلق په دې نه پوهیږي چې الله په هغه خبرو پوهیږي چې دوی پټوي او په هغه چې دوی ظاهروي؟
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. او پدوی کی زنی امیان دی په کتاب نه پوهیږي مگر پتشو بے دلیل ارزوګانو او دوی یوازې تش ګمانونه کوي. وما علينا